بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نوراغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زدکړو د انګلیسي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ ورغ اوسئ، د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګلیسي ژبې د زدکړې د لړۍ 13م درس ته په خیر راغلاست. څرنګه چې وړاندې تاسو پوهیږئ د کلام اجزاوې مو راپیل کړي وې، په هغه کښې مو بیا پروناونز یا ضمیرونه راپیل کړي وو چې د هغه پر ډولونو باندې تر اوسه پورې روان یو، چې د پروناونز یا ضمیرونو د ډولونو څخه نن تاسو ته په دې درس کښې 13م درس کښې indefinite pronouns نامعلومه نومځري یا ضمیرونه او بل reciprocal pronouns دوه اړخیز نومځري یا ضمیرونه وړاندې کوو. تاسو به د پروناون یا د ضمیر په اړه باندې څه نه څه پوهیږئ یا به مو د تېرو درسونو څخه لږ څه اخذ ترلاسه کړی وي. ضمیر په کل کې د هغه کلمو یا هغه لغاتونو څخه عبارت دی چې هغوی د جملو کې د اسمونو پر ځای کارول کیږي او د اسمونو د بیا د تکرار څخه مخنیوی کوي. نو په همدې بڼه باندې تاسو کولی شئ چې ضمیرونه په څو قسمونو په څو ډولونو باندې وپېژنئ چې د هغه څخه لومړنی indefinite pronouns یا نامعلومه ضمیرونه یا نومځري دي. نامعلومه نومځري به تاسو اوس په تعریف کې او همدارنګه د هغوی د اقسامو پر دغه باندې پر بنیاد باندې زده کړئ، وبه پوهیږئ چې دا کوم ډول نومځري دي او څه ډول استفاده کیږي. دا نامعلومتیا یې په څه خاطر ده، نامعلومتیا یې لامل یې څه شی دی او ولې دا نامعلومه دي. موږ او تاسو باید فکر وکړو چې زموږ او تاسو په چاپېریال کې کله چې موږ داسې په ورځني ژوند کې پر یو څه باندې غږېږو، بحث کوو، هر څه معلوم نه دي او هر څه په معلومه بڼه باندې نه ترسره کیږي، بلکې ځینې داسې حالتونه دي چې هغه موږ او تاسې په اړه یې غږېږو خو معلوم نه وي، دقیق نه وي. یعنې مثال زه که وایم چې مثلا موږ یو ځای ځو، موږ یو ځای ځو که چیرې غواړئ چې د یو چا څخه د خپل ځای نوم پټ کړئ یا د ځای په اړه باندې معلومات ورنه کړئ، په دغه ځای کې ته کولی شئ چې یو نامعلومه ضمیر استعمال کړئ. مثال یو څوک خبرې کوي، ته نه پوهیږئ خو یو وطا کې یا یو خونه کې یو ځای کښې یو څوک خبرې کوي یا تالار کې یو څوک خبرې کوي، تاسو د باندې یاست یوازې اواز اورئ خو تشخیص نشئ کولی چې دا څوک دی، یعنې نوم مو دا شخص نه دی زده. نو د دې لپاره تاسو یو ضمیر استفاده کوئ چې هغه نامعلومه ضمیر دی د یو شخص لپاره. مثال یو څوک خبرې کوي، یو څوک غږېږي، یو څوک ډوډۍ خوري، یو څوک حرکت کوي. همدارنګه وایي یو شی را روان دی، یو شی را روان دی. اوس په دغه حالت کې که چیرې ډېر تاریکه حالت وي، تاسو په کور کې یاست یا په بل ځای کې یاست، د دې تشخیص نشئ کولی چې دا نارینه دی یا که ښځینه دی یا انسان دی که حیوان. په دې حالت کې تاسو وایاست چې یو شی را روان دی، یو شی را روان دی یا یو شی یو کار ترسره کوي یا یو کار ترسره کیږي. په کل کې نامعلومه ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې هغه یوازې او یوازې په چاپېریال کې او زموږ تاسې په ورځني ژوند کې پر نامعلومو اړخونو باندې بحث کوي. راځو indefinite pronouns are those pronouns which are used کوم چې کارول کیږي instead of indefinite person, place and thing. دا بیا هغه ضمیرونه دي کوم چې د نامعلومه شخص، ځای او یا شي لپاره وکارول شي. اوس نامعلومه شخص، ځای او شی کوم څه دي لاندې به په مثالونو کې وایو، خو د مثالونو څخه مخکې دلته وایي we have mainly 3 types of indefinite pronouns. په اصلي توګه په عمومي توګه باندې دغه نامعلومه نومځري یا ضمیرونه چې دي دا پر 3 ډولونو باندې دي یا پر 3 قسمه باندې دي. لومړی به قسمونه زده کړو. indefinite pronouns of place، نامعلومه ضمیرونه چې دي د ځایونو پر اساس باندې دي، د ځای له مخې نامعلومه ضمیرونه. مثال somewhere یو ځای، somewhere he is going somewhere، دی فعلا یو ځای ځي، ځای نه دی معلوم، مشخص نه دی. anywhere هر ځای، we can sit anywhere موږ هر ځای کښېنستلی سو یا موږ کولی سو چې هر ځای کښېنو. anywhere ځای معلوم نه دی. او بل مثالا nowhere هیڅ ځای، we go nowhere موږ هیڅ چیرې نه ځو. دا د ځای لپاره همدغه نامعلومه نومځري دي چې somewhere، anywhere او nowhere دي. indefinite pronouns of things
هغه نامعلومه نومځري یا ضمیرونه کوم چې د شیانو باندې دلالت کوي یا د شیانو دپاره کارول کیږي هر کله چې شیان نامعلومه وي اوس مثال something یو شی something is bad something is bad یو شی بد دی یا خراب دی something is wrong یو خبره ستا یو څه غلط ستا او بل anything هر شی anything you want you can give me as a gift هر شی چې تو غواړې ما ته د تحفې په ډول راکولی سې anything هر شی nothing هیڅ شی nothing هیڅ شی there is nothing هلته هیڅ شی هم نسته the room is empty وطاق خالی دی nothing معنا هیڅ شی دا هغه نامعلومه ضمیرونه دي چې د شیانو لپاره کارول کیږي اوس هغه نامعلومه ضمیرونه چې د اشخاص لپاره کارول کیږي indefinite pronouns of persons هغه نامعلومه نومځري یا ضمیرونه کوم چې د اشخاصو باندې دلالت کوي یا د اشخاصو لپاره کارول کیږي مثال someone یو څوک someone is knocking on the door someone is knocking on the door یو څوک دروازه ټکوي دروازه ټکوي خو معلوم نه دی چې څوک دی ځکه د دروازې واخواته موږ داسې د دې تشخیص نه لرو چې په دې نه پوهېږو چې څوک دروازه ټکوي someone is knocking on the door یو څوک دروازه ټکوي anyone هر څوک anyone هر څوک anyone can participate in the party هر څوک کولی شي په مېلمستیا کې برخه واخلي freely خو شخص نه دي معلوم اشخاص نه دي معلوم چې پلانکی کولی شي بلکې موږ وایو چې هر څوک everyone no one هیڅوک no one is coming to the party هیڅوک مېلمستیا ته نه راځي no one is coming to the party no one is going to park هیڅوک فعلا پارک ته نه ځي دا بیا هغه نومځري یا ضمیرونه دي کوم چې د اشخاص لپاره کارول کیږي چې په ضمن کښې د ون پر ځای باندې تاسې د باډي څخه هم استفاده کولی شئ چې یو قسم یې معنا ده که چیرې سم ون راغی سم باډي معنا یو ډول ده که اني ون اني باډي راغی معنا یو ډول ده او که چیرې نو ون نو باډي راغی هم یې معنا یو ډول ده لاندې یو څو مثالونه دي مخکې مو خو تاسو ته پر هر یو باندې بیل بیل مثال درته واضح کړي درته مو ووایه اوس یو عمومي یو درې مثاله وایو چې تاسو پوهېږئ چې پر دغه ځایونو شیانو او اشخاصو باندې دلالت کوي او د هغوی دپاره کارول کیږي مثال she is hiding from us somewhere she is hiding from us somewhere دا زموږ څخه فعلا یو ځای پټېږي دا زموږ څخه فعلا یو ځای پټېږي somewhere is indefinite pronoun دا نامعلومه ځای دی داسې نه وایو چې she is hiding from us چې موږ ځای انتخاب کړو ورته مثلا in a room in a house او یا مثلا که یو لوی ځای انتخاب کړو دلته یوازې هدف دا دی چې دا زموږ څخه یو ځای پټېږي بلکې ځای معلوم نه دی ځای غیر مشخص ځای دی دوهم مثال did you buy something did you buy something آیا تاسو یو شی رانیوئ آیا تاسو یو شی رانیوئ something دلته معلوم نه دی که مثلا وایو چې did you buy cameras did you buy books آیا تاسو کامرې یا کتابونه رانیول اوس کتابونه دلته نه دي معلوم کامرې نه دي معلوم مثلا نور هغه څه چې تاسو مثلا په چاپیریال کې وینئ هغه نه دي معلوم دا نامعلومه څه دی اوس په اړه باندې په دې اړه نه پوهېږو چې ده څه شی رانیولی دي داسې به پوښتنه did you buy something آیا تاسو یو څه یا یو شی رانیوئ خو معلوم نه دی دغه ته indefinite pronoun وایي بل دریم مثال دی someone is coming to home someone is coming to home یو څوک کور ته راځي you don't know who is coming to home so for this situation we use indefinite pronoun someone is coming to home یو څوک کور ته راځي someone this is indefinite pronoun we don't know who is coming هیله ده چې په indefinite pronoun یا نامعلومه نومځري باندې مو سر خلاصوي او ورباندې پوه سوي به یاست
شپږم ضمیر چې دی هغه د reciprocal pronoun دی. reciprocal pronoun د دوه اړخیزه ضمیر څخه هدف دی. دوه اړخیزه پر دوه طرفونو پر دوه اړخونو باندې بحث کوي. اوس reciprocal pronouns are those pronouns دا هغه نومځري دي which place a noun mutually کوم چې د یو اسم سره په دوه اړخیزه توګه باندې اړیکه قایمه کړي یا for mutual relationship کوم چې دوه اړخیزې اړیکې لپاره وکارول شي. اوس د دوه اړخیزې اړیکې د کارولو لپاره موږ دوه دغه لرو ترکیبي لغاتونه لرو چې هغه each other دی او بل one another دی. each other is used for two persons. each other د دوه اشخاص ترمنځ استعمالیږي یو د بل سره. او بل څه وایي one another is used for more than two persons. one another بیا د دوه اشخاص څخه د زیاتو خلکو دپاره کارول کیږي. اوس په مثالونو کې داسې وضع کیږي. for example I and Ahmad talk with each other. زه او احمد یو د بل سره خبرې کوو. زه یو اړخ سولم او احمد دوهم اړخ سو یعنې د دوه اشخاص دپاره یو each other استعمال سو وکارول سو. I and Ahmad talk with each other. د دوه اشخاص دپاره دلته د each other ترکیبي کلمې څخه استفاده وسوه. او بل دوهم مثال کې چې هغه one another دی چې هغه د دوه څخه د زیاتو اشخاصو لپاره کارول کیږي. مثال لکه all students help with one another. all students help with one another. ټول زده کوونکي یو د بل سره همکاري کوي. یعنې شمیر ډیر زیات دی دوی په خپل منځونو کې د یو بل سره همکاري کوي کومک کوي. one another یو د بل سره. they are used for more than two persons. دا بیا د یوه یا دوه اشخاص څخه د زیاتو اشخاصو لپاره کارول کیږي. خدای دې وکړي چې تاسې د نن 10 درس تر پایه راسره کتلی وي او د درس په جریان کې مو هغه خپلې پوښتنې او ستونزې د ځان سره یاداښت کړې وي. ستاسو څخه یې ډېر احترامانه هیله کوم که چیرې ستونزه لرئ مشکل لرئ کولی شئ چې زموږ فیسبوک پاڼه کې چې موږ دغه لینک د یوټیوب څخه شروع هلته خپل ستونزه شریکه کړي او یا په یوټیوب کې کمنټ کې خپله ستونزه ولیکئ او موږ ته یې پرېږدئ. ستاسې د ملاتړ څخه او دوامداره تعقیب څخه نړۍ مننه. ژوندي اوسئ، اباد اوسئ.